چوکۍ، اقتدار او واکمني دا هم یو لوی امتحان ده چې الله جل جلاله ځینې خلک په دې امتحان کې هم راګیروي. چوکۍ ته رسیدل یا حکومت نیول دا آسانه کار نه ده. که څوک اراده وکړي چې مونږ به ځان چوکۍ ته رسو، اقتدار ته به رسو، نو واقعا چې ډیر لوی ازمایښتونه او امتحانونو باندې به هغه تیریږي، په ډیرو اغزنو لارو باندې به هغه مزل کوي. خو چې کله اقتدار ته ورسیږي او واکمن شي په ځمکه باندې، الله جل جلاله دته واکداري ورکړي، نو بیا هم امتحان ادامه لري، امتحان ختم شوی نه ده. د الله له طرفه دغه ازمایښت بیا هم جریان لري. نو الله جل جلاله ګوري چې په دغه موقف چې ما الله جل جلاله دغه انسان ته ما ورکړی ده، الله جل جلاله ګوري چې دا انسان په دې کې اوس کامیابیږي او که ناکامیږي. که چېرته یو انسان له خپلې چوکۍ نه صحیح استفاده وکړي، د خپلې چوکۍ حق ادا کړي او انصاف عدل په لاس کې ونیسي، نو دا انسان کامیاب ده. خو که چېرته یو انسان چوکۍ ته ورسید او له زور او له طاقت نه د غلطه استفاده وکړه، په کږه لاره باندې روان شو، ظلم، فساد او اختلاس ته لاس واچو، نو دا انسان په دې ازمایښت کې ناکام شو. سلیمان علیه السلام چې کله الله جل جلاله هغه ته د دنیا پادشاهي ورکړه، ډېره لویه پادشاهي ورکړې وه. انسانان خو څه کوي، دته الله جل جلاله هوا او حتی مرغان او جنات هم تابع کړي. ډېر یو لوی پاچا و، خو چې کله الله جل جلاله پاچاهي د دنیا ورکړه، هغه څه وویلې؟ هغه وویلې هذا من فضل ربي، دا خو وایي الله جل جلاله په ما باندې فضل کړی. لیبلونی ااشکر ام اکفر، وی الله جل جلاله غواړي چې ما په ازمایښت کې واچي چې آیا زه د دې چوکۍ حق ادا کوم او که نه ادا کوم. سبحان الله. تاسو وګورئ، سلیمان علیه السلام د دنیا پاچا ده، څومره لوی پاچا و، خو بیا هم هغه کبر او غرور نه کوي. که څوک کبر او غرور وکړي او له دغه موقف نه، له دې قدرت نه، اقتدار نه غلطه استفاده وکړي، نو دا انسان ناکامیږي. د دې وجې نه سلیمان علیه السلام کامیاب پاچا و. امام شافعي رحمه الله نه پوښتنه وشوه، و یو انسان دا په ترقي باندې روان ده او بل انسان په سختیو کې ده، نو کوم یو غوره ده؟ امام شافعي رحمه الله ته جواب ورکړ، وایي څنګه امکان لري چې یو انسان بغیر له سختیو نه مخ په ترقي باندې روان شي؟ یعنی خامخا به سختی ویني او بیا به په ترقي باندې روانېږي. الله جل جلاله د یو حکومت او د یو قدرت د بقا لپاره 4 اصول په قرآن شریف کې بیان کړي دي. که چېرته یو حکومت او یو ډله خلک چې هغوی ته الله جل جلاله اقتدار او طاقت او حکومت ورکړی ده په ځمکه باندې، که چېرته دا 4 اصول په نظر کې ونیسي، نو دغه حکومت او دغه واکمني به ادامه مومي، دته به الله جل جلاله موفقیت او کامیابی ورکوي. خو که چېرته دغه 4 اصول پکې نه وو، نو دا حکومت به رانړېږي او له منځه به ځي. هغه 4 اصول کوم دي؟ الله جل جلاله فرمایي الذین ان مکناهم فی الارض، وایي هغه خلکو ته چې مونږه واکداري ورکو په ځمکه کې، اقاموا الصلاة، نو بیا دوی منځ وکړي، وآتوا الزکاة او اقتصادي نظام جوړ کړي، وامروا بالمعروف، خلکو ته سمه لاره وښي، خلک په سمه لاره باندې روان کی، صحیح پروژې په لاره باندې واچي، ونهوا عن المنکر، 4م اصل دا ده چې د جرائمو مخه ونیسي، نو دغه خلک به په ځمکه کې پاتې کیږي او الله جل جلاله به هغوی ته ترقي ورکوي. نو دغه 4 شرطونه دي چې الله جل جلاله په قرآن شریف کې بیان کړي دي. هر هغه ډله، هر هغه قوم چې دغه 4 اصول مراعات کړي، هم منځ وکړي او هم اقتصادي نظام جوړ کړي او هم خلکو ته سمې لارې برابرې کړي او په سمه لاره باندې دوی توجیه کړي او روانې کړي او هم د جرائمو مخه ونیسي، نو الله جل جلاله به دغسې حکومت او دغسې ډلې ته کامیابي ورکوي. دا 4 شرطونه دي لپاره د کامیابي او د دوام د یو نظام. خو که چېرته دا 4 شرطونه نه وي، الله جل جلاله هغوی ته نه بقا ورکوي، بلکې هغوی به الله جل جلاله هم د دنیوي او هم د اخروي ناکامي سره مخامخ کوي.